کم انسان چې د جمعې پر ورځ د جمعې مانځه نه وروستو دا آسان ذکر وکړي نو الله رب العزت دې انسان ته 1,00,000 ګناهونه معاف کړي او د دې مور پلار ته هم الله رب العزت 12 زره ګناهونه معاف کړي. نو زما عزتمندو که په خپل ځان باندې احسان کول غواړي او په خپل مور پلار باندې احسان کول غواړي که نه نو دا آسان ذکر تاسو دلته زده کوي او د جمعې په ورځ د جمعې مونځ نه وروستو دا ذکر چې تاسو کوي که نه نو 1,00,000 ګناهونه به ستاسو معاف کېږي او ستاسو د والد صاحب هم الله رب العزت 12 زره ګناهونه معاف کړي او ستاسو د مور به هم الله رب العزت 12 زره ګناهونه معاف کړي. ښه نو ذکر درته ښیم خدا خبره ته نه ضرور واورئ. سړي چې دی که نه دا ذکر به د جمعې په ورځ د جمعې مازه نه پس کوي او زنانه که چېرې دا ذکر کول غواړي که نه نو زنانه به د جمعې په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس دا ذکر کوي. صحیح شوه زنانه خو د جمعې مونځ نه کوي که نه نو هغوی به د جمعې په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس دا ذکر کوي. صحیح شوه چې ټول مونځ تاسو ختم کوي. سړي د جمعې مونځ چې ټول ختم کړي او زنانه چې د ماسپښین مونځ ټول ختم کړي نو ورپسې به دا ذکر کوي. صحیح شوه جي. نو اوس دا ذکر کم یو دی دې ته تاسو غوږ کېږدئ. ذکر دی سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. بس دا ذکر دی دا به تاسو د ټول مونځ نه پس 100 پیرې دا وایي. صحیح شوه جي. جمعې مونځ چې سړي ټول ختم کړي نو دا ورپسې 100 پیرې وایي او زنانه چې د جمعې په ورځ د ماسپښین مونځ ټول ختم کړي نو دا ورپسې 100 پیرې وایي سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. نو چې دا تاسو وایي که نه 1,00,000 ګناهونه به ستاسو معاف شي او 12 زره ګناهونه به د الله رب العزت په فضل و کرم سره ستاسو د والد صاحب معاف شي او 12 زره ګناهونه به ستاسو د مورجانې معاف شي. نو دا ذکر په خپل هم زده کوي او په خپل هم د دې کولو کوشش وکړي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم ډیره شیر کړئ چې هغوی هم دا ذکر اذکار شروع کړي نو هغوی په ذکر اذکار کې به ستاسو هم پوره حصه وي هغوی به انشاءالله تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.